السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د وفا انجینرینګ خدمتونو له لوري نه نن زموږ دریم لیکچر دی. تیر دوه لیکچره مو چې کړي، یو مو درته د جریب کشۍ په اړه معلومات درکړي، بل د جریب واحد څه معنا لري. نو دریم لیکچر چې دی د جریب کشي وسایل دي. د جریب کشي وسایلو کې لومړی نمبر چې راځي ټاپ یا چین یا پیته چې ورته موږ وایو. نو ټاپ یا چین یا پیته چې دا د پیته د ځمکو د فاصلې د اندازه کولو لپاره موږ استعمالولی شو. همداشان د ټي اس کوم ماشین چې دی ټوټل سټیشن ماشین چې دی دا موږ سره د زاویې د کرښو د دقیق اندازې لپاره موږ استعمالولی شو. همداشان دی بل چې دی جی پی اس. جی پی اس د ځمکې د موقعیت د معلومولو لپاره استعمالیږي. بل چې دی تار شو، رسم شو یا میخونه شول چې دا کله موږ هغه د ځمکې جریب کشي کوو باید موږ سره موجود وي تر څو پرې موږ هغه ځان ته نښې وکړو او د تار په واسطه باندې خپل حدودات ځان ته وټاکو. بل چې شو پنځم چې دی نوټ بوک دی او یا نقشه. نوټ بورډ یا نقشه چې دا باید موږ چې کله ساحې ته ځو او غواړو هغه ساحه ځان ته جریب کشي کړو نو باید دا موږ سره موجوده وي، دغه کتابچه موږ سره موجوده وي تر څو پرې موږ کمې اندازې چې مو اخیستې وي هغه راواخلو ځان سره او په هماغه کتابچه کې ولیکو او هغه نقشه یې رسمه کړو. بل لیول ماشین که موږ سره هم موجود وي په هغې باندې کېږي. نو دا هغه د جریب کشي وسایلو چې کوم دلته مو ذکر کړل. څلورمه برخه چې دا د جریب کشۍ طریقې دي. د جریب کشۍ په طریقو کې لومړی موږ سره د سیمې پیژندنه ده او د هغې سیمې پلان دی. کله چې موږ یو ساحې ته ځو د کوم ادارې لخوا نه چې ځو باید موږ ته پلان راکول شوی وي تر څو دغه ساحه ده د دې په اړه موږ ته معلومات پکار دي. بل ورسره چې دی د حدوداتو نښه کول یا میخ کول دي. کله چې موږ ساحې ته لاړ شو نو موږ ته به د ساحې هغه خپل حدودات راکول شوي وي چې د دې ساحې څخه تر دغه ساحې پورې موږ ته دغه ځمکه جریب کوي. نو هغه ته باید موږ هغه حدودات معلوم کړو او هلته یا میخونه ووهو تر څو موږ ته حدودات معلوم شي. بل چې دی اندازه اخیستل. نو کله چې موږ ته حدودات راکړل شول، میخونه موږ ووهل شول، د هغې څخه به وروسته موږ اندازې اخلو. بل چې بل د معلوماتو ثبت او نقشه دي. کله چې موږ معلومات اخلو باید دغه معلومات موږ ځان سره په یو چیز کې ثبت کړو او ځان سره یې نوټ کړو. لکه تېر دغه کې چې مو ویل نوټ بورډ یا نقشه، نو هغه باید موږ سره موجوده وي یا سپینه ورقه موږ سره موجوده وي تر څو دغه اندازې چې واخلو هلته په دقیق ډول ورسوو. بل پنځمه دغه چې دی موږ سره د ساحې مساحت دی. کله چې موږ ځمکه اندازه کړله د هغې مساحت معلوم کړو، هر څه معلوم کړو باید د هغې موږ مساحت معلوم کړو. شپږم چې دی هغه بیا موږ سره د سروې راپور ترتیبول دي. کله چې دغه ټول د سیمې پیژندنه وشوله، د حدوداتو نښه کولو مو شول، د اندازې اخیستله مو شول، د معلومات ثبتول او هغه نقشه هم رسمه شوله، د ساحې مساحت معلوم شو. نو اخري چې دی موږ تر ټولو هغه مهم چې دی د سروې راپور ترتیبول دي. ځکه که موږ د یو ادارې لخوا نه یا یو چا یو ساحې ته لیږلی سو ساحې لپاره، نو باید موږ دغه د سروې راپور باید برابر کړو تر څو کله چې موږ دغه د سروې راپور برابر کړو دا بېرته هماغې ادارې ته وسپارو چې دغه ستاسو ټول دغه ساحې دومره مساحت یې شو، دا د سیمې پیژندل، حدودات نښه کول، دا باید ټول موږ سره موجود وي او بېرته هغې ادارې ته وسپارو. بل موږ سره دی د جریب کشي قانوني اهمیت. نو جریب کشي یوازې یو قانوني تخنیکي کار نه دی بلکې قانوني ارزښت هم لري او همداشان دی ملکیت قانوني هم د دې لپاره استعمالیږي. کله چې موږ یو ځمکه اخلو باید د هغې ملکیت معلوم وي، هغه قواله باید معلومه وي تر څو دغه ځمکه موږ واخلو. همداشان دی د کورونو جوړول شولې، زراعتي ځمکې شولې یا سړکونه شول یا نورې پروژې شولې، کله چې دا جوړیږي باید د دې لپاره جریب کشي وشي، هغه اندازه باید معلومه شي. همداشان دی د ګاونډیانو ترمنځ د دوو ګاونډیانو ترمنځ باید هم دغه یو قانوني سند موجود وي موږ سره تر څو د هغې هغه شمال جنوب دغه ټول وپېژندل شي. همداشان دی کله دغه جریب کشي کوم دغه چې کېږي دا یوازې یو دولتي سند چې دی که موږ تاسو زموږ په هېواد کې وګورو څومره روحنمایي معاملات چې دي نو دا باید هغه د دولت لخوا نه دی ورته هغه فورم ورکول شوی وي
کوم هغه د راهنما کتابچه چې ده باید هغه دوی سره موجوده وي. هر وخت چې ځمکه اخیستل کېږي نو باید یو دولتي سند ولري چې تر څو په راتلونکي کې موږ د مشکلاتونو څخه بچ شو. نو دغه دولتي سند د دې دپاره ورته وایي ځکه دغه دولتي سند چې دی د عموما دا په ثبت وي ورسره دولت سره ثبت وي. ځکه یو خو جنجالي ځمکه نه اخیستل کېږي، بل هغه ځمکه چې هغه د یو مشکلات ولري هغه په دولت کې ثبت وي نو هغې څخه به خلک استفاده نه کوي. بل باور دا دی چې کله موږ سره سند موجود وي نو هغه د دولت شفافیت او د خلکو ترمنځ هغه باور لا زیاتېږي تر څو موږ دغه ځمکه واخلو او جریبکشي شي. په دغه کې بیا موږ سره ستونزې نه وي. نو دا وه زموږ د جریبکشۍ په اړه باندې معلومات چې تاسو ته مو راغونډ کړل په دغه درې ویډیو کې. که چېرته تاسو غواړئ چې نورې زموږ دغه شانې ویډیوګانې وګورئ زموږ د یوټیوب چینل به درسره سبسکرایب کړئ او هم یې له نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو د دغه شانې ویډیوګانو څخه په وخت خبر شي. د دې څخه وروسته باید یوه دونه باید زه درته دا هم وکړم چې موږ د جریبکشۍ دا خو صرف هغه دغه تاسو ته ولوستل عملي طریقې باندې در سره دا ټول درته یو په یو بیا درته سټپ په سټپ سره راځي. نو کوشش دا وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هم یې له نورو ملګرو سره شیر کړئ.